خوږه هندوانه څنګه وپیژنو او هغه کومه فابریکه ده چې په جایزه کې جټ تیاره ورکوي؟ هغه کوم آرام ځای دی چې انسان هلته پیسده کیږي؟ تاسو هم کله سوچ کړی دی چې دغه اوسپنې ولې پر سړکانو ورکړي دي؟ د نن په ویډیو کې ډېر حیرانونکي معلومات دي. که مو خوښ سول نو چینل در سره سبسکرایب کړئ. تاسو به اورېدلي چې یو کمپنۍ پر هغه بلې کمپنۍ کیس وکړي او هغه بل وګټي، خو یو نفر د پیپسي پر کمپنۍ کیس وکړي چې 15 کروڑ څخه زیات تاوان ورسېدی. پیپسي والا یو اعلان خپور کړی و چې که تاسو ډېر پیپسیانې رانیسئ تاسو ته رقم جایزې درکول کیږي. په هغه کې دا هم وه که چیرې تاسو په 7 لکه پیپسي پوینټ ترلاسه کړل نو تاسو ته یو جوټ تیاره درکوي. نو دغه نفر د رښتیا سو او د 7 لکو پیپسي یې رانیول. چې پیپسي کمپنۍ ته د جوټ تیارې دا وویل هغه ونه منل او جوټ تیاره یې ورنه کړل ځکه د جوټ تیارې 4.5 میلیونه قیمت درلودی. دا خبره تر قاضي پورې ورسېدل چې قاضي هم وویل چې هیڅ یو کمپنۍ والا داسې نه کوي د 7 لکو په بدل کې د 4.5 میلیونو جوټ ورکړي. چپ کېدل یا ارامي خو د هر چا خوښه ده او دا تاسو بېسده کوي. دا دی د دنیا تر ټولو خاموش آرام ځای چې انکیو جیمپر نومیږي. دا ځای دونه خاموشه او آرامه ځای دی که چیرې ته سترګې خلاص کړې نو خپل د باڼوګانو اواز به لا واورې. دونه آرام ځای دی خو انسان دلته تر 15 دقیقو اضافه نسي اوسېدلی، بېسده کیږي ځکه انسانانو ته د شاوخوا د اوازو ضرورت شته. نو په دا خطر دلته ډېر وخت هیڅوک نسي پاته کېدلی. دا دی د نړۍ تر ټولو غټ واده کالي چې د فرانسې په کوډري ښار کې د رومانیا د ډیزاینر لخوا جوړ شوي دي چې لمن یې 8848 متره ده او دغه کالو نړیواله جایزه هم وګټل. زه دغه ځای ته حیران یم چې دا ناوې به انابسب څنګه کړي په دغه کالو کې. د طیارې په هنداره کې دغه سری د دې دپاره ورکوي چې کله طیاره په هوا کیږي نو هغې ته د پریشر ضرورت وي. دا سری په هغه کې مرسته کوي او کله چې طیاره په یخه هوا کې سفر کوي نو د طیارې هنداره خوله نه کوي، هر څه صفا لیدلی سي. پر سړکانو به مو دغه اوسپنې لیدلې وي. دا د دې دپاره ورکوي چې د شپې تاسو کله بیده سئ نو د موټر ټایر چې د دې څخه وموښلي او موټر وغورځي نو تاسو ژر بیرته د خوب څخه رابیښوي او د ټکر څخه مو ژغوري. او د شپې چې لګیږي هغه ګروپان والا اوسپنې هغه بیا د لارې د معلومولو دپاره دي. تاسو به اورېدلي چې زړه کله زموږ په بدن کې وي نو حرکت کوي، خو داسې نه ده. که چیرې موږ د انسان څخه زړه وباسو نو بیا هم دی حرکت کوي ځکه چې په زړه کې الکتریکل امپلسز دي چې د زړه سره په حرکت کولو کې مرسته کوي. نو په دې خاطر چې د انسان څخه زړه ایسته کې بیا هم د یو څو دقیقو دپاره زړه حرکت کوي. د هندوانې موسم هم دی نو زه به تاسو ته د خوږې هندوانې د پیدا کولو تر قدر وښیم. دغه عکس ته وګورئ، اوږده هندوانه بدخونده وي او ګول هندوانه خوږه وي. نو هر وخت چې کله تاسو هندوانه رانیسئ نو ګول هندوانه رانیسئ ځکه هغه ښه پخه هم وي او ډېره خوږه هم او د نن څخه وروسته د همدې طریقې څخه استفاده اخلئ.